محصلینو ورونو دنیا بده نه ده. کله کله د موږ مولیان چې راجیګ سي د دنیا باندې داسې وخیځي ته به وایې چې بیخي ډېره بد ایسېږي، دومره ډېره خو هم بده نه ده. یو عالم یو کتاب جوړ کړی عربي کې، د ډېر ښه کتاب ده، السر المکتوم فی الفرق بین المالین المحمود والمذموم. مال چې ده دا نه قبیح لغیره ده نه حسن لعینه ده. مال دنیا و مال څه وخت بده ده چې کله ته دا مال په ناروا استعمال کې، خو که مال د الله په لاره مستعمل کې بیا خو ښه ده که نو مال مطلقا بد نه ده. مال هلته بد ده چې په بد استعمال سي. خپله مال قبیح او بد لذاته نه ده، د غیر د وجې نه بد ګرځېږي چې ناروا پې وکړي. اوس چې مال در سره یي که نه او محصلینو ته درس و ترجمه کوي او دا محصلین داسې ښه خطرناک ساتي او سم خرچې پې باندې کوي نو دا ښه ده که بد؟ مدرسه و جماعت و جهاد و یتیمانو کونډو غریبانانو ته یې ورکوي، ښه ده که بد؟ دا خو ډېر ښه مال. نو مال مطلقا بد نه ده، هلته بد ده چې په بده. دا ډېر ښه کتاب ده، دې کتاب کې محاکمه کړې علامه شمس الدین السخاوي الشافعي، دغه عالم جوړ کړی امام شمس الدین السخاوي، ډېر ښه کتاب ده. ما سره د مال په اړه نور کتابونه هم شته، خو دا ډېره ښه محاکمه ده او ډېر ښه تحقیق یې دلته کړی. مطلقا مال بد نه ده. هسې یوه جمله معترضه محصلینو، دنیا کې یو سړی تیر سوی د اشعب نومیږي. اشعب ډېر طامع تیر سوی، طمعګر. دا داسې طامع تیر سوی د چا ورته ویلي وي له ځان نه دې ډېر طامع لیدلی وی نه. یو ورځ مې یو سپی لیدلی د له ځان نه ډېر طامع و. ویا څنګه؟ وی ما خوله کې زاولې اچولې وې زدولې مې. وی په لاره روان ومه، سپی راپسې را روان و. وی د سپي داسې فکر کو چې خوله کې چی اچولي زدو یې او ماته یې راچوي. نو چې ستړی سو سپی زه تې پوه سو چې نه راچوي، بېرته راتاو سو. وي دومره دا سپی مې له ځان نه طامع لیدلی، بل څوک مې نه ده لیدلی. اشعب الطامع علما د تاریخ په دې ډېر بحث کوي. موږ د تاریخ په کتابونو کې ما نه کله څوک پوښتنه وکړي وي د تاریخ په اړه خو یو کتاب راوښی، دوی فکر کوي چې د تاریخ یوه موضوع ده. موږ په عربي نړۍ کې په ادبیاتو کې علما دومره ډېر خدمت کړی ده. دا مثالونه څه دي؟ دا هم د تاریخ بخت. جنگ سوړ سو میری تود سو مثال ده که نه؟ همداسې څومره مثالونه متلونه، دا ټول متلونه قیسې دي، قیسې لري. د دې متلونو د قیسو دپاره کتابونه جوړ دي. ما سره خپله کتابخانه کې 4-5 کتابه په دې سته، ډېر ښه کتابونه په دې باندې علماو جوړ کړي دي. نو اشعب الطامع وی څه ډېر طامع لکه اشعب غوندې. ښه نو د اشعب ډېر طامع و. څنګه طامع و؟ دومره ډېر طامع و، کله به وړکۍ ماشومان به ورباندې راټول سول نو ده به غوښتل ورته ویلې به وی ماشومانو به دی په تنګ که. نو ده به ورته ویلې ماشومانو ځئ لاړ سئ د عبدالله ابن عمر د سالم ابن عبدالله ابن عمر په کور کې وړکۍ ته شیریني ورکوي. به وړکۍ به یې ده خبره ومنله، ټولو به منډه کړه، هلته به ورغلل. او به چې منډې کړلې ده به ویلې چې رښتیا نه یي، ده به هم ورسره منډه کړه. دومره طامع و. هر واده کې به دی حاضر و. چا به ورته ویلې وا اشعبه ته دې واده ته راغوښتلی هم نه یې، نو څه شی کوې چې ته دې واده ته راغلی؟ نو ده به ورته ویلې زه ځکه واده ته راځم، نه ویل کېږي زوم وایي چې ما خپله ښځه طلاقه کړه او اشعب ته مې ورکړه. دومره ډېر طامع سړی و. هره جنازه کې به اشعب حاضر و. چا به ورته ویل اشعبه ته خو د جنازې ته راغوښتی هم نه، خپلوان هم نه، نو ته څه کوې چې د جنازې ته؟ وی نه ویل کېږي، ور یې وصیت کړي چې دا ثلث د مال د ما اشعب ته ورکوي. اشعب یو ورځ بازار کې را روان ده، مخکې خو به دا کاسې د لرګیو جوړېدلې که نه، دا چیني کاسې به وي، خټینې کاسه جوړېږي. نو دی ورسره کېناستل هغه سړي ته، نو هغه ته وی دا کاسه لږ غټه جوړه که. نو هغه ورته ویلې وی اخلې؟ وی نه اخلم یې نه، کېدی سي د ما همسایه یې واخلي بیا کومه ورځ شوروا پخ کړي وي نو بیا به یې وایي چې دا اشعب ته وروړئ، نو په دغه ډکه کاسه کې به ډېر جی سي ما ته به یې راوړي. عمره نادر سړی دنیا کې تېر سوی اشعب الطامع.
خو طمع ښه شی نه ده. طمع انسان هلاکوي. الله دې موږ نه طمع په موږ کې د الله عز وجل طمع نه پیدا کوي، ځکه طمع بد صفت ده. صحابو باندې دومره ستړي تیری سوي، تحمل الشدائد فی الله. د غزوې تبوک رسول علیه السلام د مدینې نه تبوک ته روانو. 700 کیلومتره لرې ساحه ده، 750 تر 800 پورې. رسول علیه السلام روان د په لاره باندې، صحابه ورسره دي. دومره ګرمي سوه چې یو صحابي به له دې جنه خپل رحل ته تلو، هلته چې بارو خیمه وه، دومره به تندې پسې واخیسته، به ویلې چې غاړه پرې سوه. دومره تندې پسې اخیستي وو. دې ته یې جیش العسره ویلې. کله کله به د تیر 20 کلن جهاد کې بعضو مجاهدینو ویلې وي موږ باندې دومره تکلیف تیر سو، ولاکه په صحابه هم تیر سوي. داسې مه وایه. رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د دوی په حق کې ویلي رضی الله عنهم، الله له دوی نه راضي ده. ورضوا عنه دا وړه خبر نه ده. ګوره چې الله خپله وی زه له دوی راضي، دوی له ما نه راضي. جیش العسرې کې وخان حلال کړل. د اوښ په نس کې دا لرې چې وي شکمبه ورته وایي که نه د فارسي، او را می گرفت از او در اشکمبه که آب می بود، هغه به انخیزه، هغه انخیزلې اوبه به دوی چکلې. سبحان الله، دا څه وړه خبر نه ده. ګوره دا جیش العسره وه، هغه جهاد وو چې په صحابو رضی الله عنهم باندې دومره تکلیف تیر سو. حتی ان الرجل لا ينحر بعیره، یو سړي به خپل اوښ حلال که، فیعتصر فرثه فیشربه ثم یجعل ما بقي على کبده، چې اوبه یې څکلې یا به یې نورې راواخیستې په ینه به یې واچولې. دا ینه یې دومره ګرمسۍ به وه، دومره ستړي تکلیف د الله په لاره کې. نو الله عز وجل دی، نو ځکه خو هم الله د دوی په حق کې وویلې. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله ته وویلې، وی د الله نه وغواړه، دعا وکړه چې الله په موږ باندې باران را نازل کړي. بیا باران راغی. نو بیا باران اوبه وو، هغه اوبه دوی ځان سره راواخیستلې. دوی چې دې جنه لاړل چې کتلې دا وریځه تنا په همدغه جیوله، تنا په دې عسکرو مجاهدینو د جیش العسرې باندې تنا باران سوی، نور باران نه و سوی. دومره ستړي و تکلیفونه په لار د الله کې ول. الله خو دې راولي نه په موږ باندې، که بالفرض راغلل نو موږ به تیار ورسره عادت یو.